د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د اتحاد او یووالي تر سرلیک لاندې د 32 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د بټي کوټ منتخبې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د یادې سیالۍ په پایلوبه کې د بټي کوټ منتخبې لوبډلې د روداتو کوزي کلا لوبډلې ته د 2-1 میدان ګټلو سره ماتې ورکړه او د یادې سیالۍ اتلولي خپله کړه. ډېرې لوبډلې ولوبېدې. ما مخکې په سر کې وویله چې 2 لوبډلې پکې وي. د هغې د جملې نه 2 لوبډلو اوس فاینل ته لار پیدا کړې ده چې یو یې بټي کوټ منتخبه لوبډله ده او بل یې رودات کوزه کلا. دغه 2 لوبډلې دي چې فاینل ته لار پیدا کړي. تورنمنټ مالي لګښت یا سپانسر خو زموږ د لوبغاړو د کور ودانې هغوی هم کړی دی او د بازار شورا را سره پکې پوره داخله ده. هغوی را سره ډېره همکاري کړې ده. تلې لوبډلې ته مو هغه ګلان او داسې نورې جوایز چې ځانګړي جایزې په نظر کې ورته نیولي دي. بلخوا بیا لوبغاړي خوښ دي چې د امن په فضا کې ورته د دا ډول سیالیو فرصتونه برابر شوي، خو د مسؤلینو څخه یو لړ غوښتنې لري. دوی وایي تر دې دمه د ورزش په برخه کې هر اقدام په شخصي لګښت کړی چې نور یې له وسه نه دی پوره او مسؤلین یې باید لاسنیوی وکړي. ډېره ښایسته لوبه وشوه، ډېر زیات سیلبین راغلي وو. ټولو سیلبینو ته انشاءالله چې خوند واخیسته او ښه لوبه وه. انشاءالله د ټولو به تنده ماته شوې د لوبې. ننګرهار یو ډېر ښه لوبغاړي لري، خو تر اوسه پورې موږ یو معیاري میدان دا اوس وګوره لوبه ښه ښایسته لوبه روانه وه، خو دا چې لیټونو سیستم نشته بې نتیجې پاتې شوله. باید موږ یو جمنازیم ولرو، حد اقل یو دانه خو باید په ننګرهار جلال آباد ښار کې خو ولرو. موږ یو دانه هم لرو، یو دانه شته، کار یې په نیمۍ کې پاتې دی. باید یو معیاري میدان موږ خامخا ولرو. زموږ د ننګرهار د اولمپیک ورزش د امریت لخوا غوښتنه دا ده چې موږ له دغسې نن چې تاسې دا څومره امکانات ګورئ دا موږ شخصي برابر کړي. هېڅ چا موږ سره په دې برخه کې هېڅ قسم کومک نه دی کړی. نو غوښتنه هم له دوی څخه دغه ده چې بټي کوټ ولسوالۍ د ټیم دپاره خاص توجه وکړي. قومي مشران بیا ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د لوبو په هر ډګر کې یې ملاتړ کوي څو ځوانان له بدو لارو راوګرځي، خپله انرژي په مثبتو لارو ولګوي او هېواد ته د خدمت کولو جوګه شي. بټي کوټ کې انشاءالله والیبال ډېره زیاته وده کړې ده. په همدغه اساس باندې دغه نننی ټورنمنټ تاسې ګورئ چې ښه په جم و جوش کې روان دی. همدا رقم د کرکټ مینوال هم زیات دي، خو بالخصوص د والیبال مینوال ډېر زیات دي او ښه په جوش او خروش سره انشاءالله هلته په بارګینونو کې میدانونه جوړ کړي دي او د قوم سپین ګیري مو ورسره ټول ملاتړ دي او انشاءالله کومکونه ورسره کوي په هر رقم سره. مفید دي د ځوانانو لپاره چې یو خو دا چې د نشو نه سره په خلاصېږي، د بې ځایه ګرځېدو نه سره په خلاصېږي، بل بدن ته هم پیاده رسوي، بدن ته هم زیاته ګټه رسوي. نو ورزش ښه لوبې دي. هر یوه لوبه چې د ورزش شي مطلب د نشو نه پکې ځوانان بچ کېږي او ښه نتیجه ورکړي انشاءالله. بلخوا بیا د بټي کوټ ولسوالۍ د ځوانانو امیر زاهد ملکزی وایي د لوبغاړو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې کړي او په لنډ وخت کې به ورته یو معیاري لوبغاړی جوړ کړي څو ځوانان په مسلکي ډول روزنه ترلاسه کړي. موږ ډیر کوشش وکړو، هم د ترکانه ریاست سره مو خبرې کړي، د زراعت اراضۍ مربوط ځمکې چې په بټي کوټ کې کوم دي هغو سره هم خبرې کړي او دغلته په بټي کوټ ولسوالۍ کې چې ښاروالي د هغې سره هم ناشوي و په دې مو خبرې کړي دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د بټي کوټ یو ورزشي کامپلیکس په بټي کوټ کې انشاءالله جوړ شي. د دې زه ډاډ ورکوم بټي کوټ ولسوالۍ. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو لوبډلو هم پکې ګډون کړی و.